پردی ژبه زده کول کلوي کمال دی، خپله ژبه هیرول بې کمالي ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زه معلم افضل او زه په خپل چینل معلم نامه کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. قدرمنو، د وړاندې تلو نه مخکې زه غواړم چې تاسو سره خپل مختصر تعارف وکړم. څنګه چې ما وویل زما نوم معلم افضل دی او د تیر 15 کالو نه زه د CSS، PMS او د PCS د فیلډ سره تړلی یم. د مقابلې په امتحاناتو کې چې کوم سټوډنټان حصہ اخلي په مختلفو مضامینو کې زه د هغوی منټورینګ کوم چې په هغې کې د ټولو نه غټ مضمون پښتو دی. پښتو په CSS، PMS او PCS بلوچستان کې ډېر زیات کینډیډیټس اخلي. د هغوی موږ په دې سبجیکټ کې مرسته کوو. د دې نه علاوه د پاکستان په مختلفو یونیورسټو کې چې کوم سټوډنټان په پښتو یا د پښتو په تاریخ یا د پښتو سره تړلي په مختلفو عنواناتو باندې څېړنې کوي یا ریسرچز کوي، په هغې کې موږ د هغوی مرسته کوو. لکه مثال خبره د پښتونولۍ په اجزاو یا د خوشحال خان خټک په تقابلي جایزه یا د عبدالحمید بابا په شاعرۍ کې انځورګري، په داسې قسمه موضوعاتو چې کم طالب علمان ریسرچز کوي په هغې کې زه د هغوی مرسته کوم. د دې نه علاوه په پاکستان کې چې د مختلفو ملکونو سفیران دي یا دلته کوم مشران دي یا د مختلفو ادارو نمایندگان دي او هغوی په پښتو زده کولو کې دلچسپي لري، نو زه په هغې کې د هغوی مدد کوم. لکه تیر کال په پاکستان کې د UN چیف مسټر جولین د هغه زه اسسټنټ وم او هغوی سره ما په پښتو زده کولو کې مرسته کوله. دا خو زما مختصر تعارف شو. اوس به زه تاسو ته دا ووایم چې دا چینل موږ ولې جوړ کړو، د دې شاته محرکات څه دي او د دې وجوهات څه دي. قدرمنو، زه د تیر 15 کالو نه د پاکستان د مختلف پلیټ فارمز نه د CSS، د PMS او د PCS بلوچستان د سټوډنټانو منټورینګ کوم. په هغې کې موږ دا څیزونه سیکړه چې ډېر زیات سټوډنټس داسې دي چې هغوی د بلوچستان یا د فاټا او یا د انډر پریویلیجډ ایریاز نه دي او هغوی اکیډمیز یا ګرانټ ټیچران هغوی نشي افورډ کولی، هغه ځای کې هغوی سبق نشي ویلی. نو د دې چینل مقصد دا دی چې د هغوی دپاره داسې کنټینټ جوړ کړی شي او داسې یو پوره پیکیج هغوی ته وړاندې کړی شي چې هغوی ته د دې اکیډمیز او د دې ټیچر ضرورت پیښ نشي، په خپلو کورونو کې هغوی ناست وي او هغوی د دې چینل نه استفاده وکړي او په دې مضامینو کې ښې نمبرې واخلي. دویمه وجه د دې چینل جوړولو دا ده چې په مختلف اکیډمیز کې یا په مختلف پلیټ فارمز باندې د پښتو مضامین نه پړاویږي. د پاکستان غټ اکیډمیز چې کوم دي هغوی خو پښتو آفر کوي، خو ډېر زیات اکیډمیز داسې دي چې هغې ته زموږ پښتانه لاړ شي، نو هغوی ته خو د کمپلسري سبجیکټس یا د انټرنیشنل ریلیشنز یا پولیټیکل ساینس د دې استادان هغوی ته هلته ملاویږي، خو د پښتو سبجیکټ هغوی ته نه ملاویږي. نو د دې چینل یو مقصد دا ده چې د داسې کسانو هم مرسته وکړی شي. د دې چینل جوړولو بله وجه دا ده چې په یوټیوب باندې یا د ویډیوز په نور ویب سایټو باندې داسې پلیټ فارم نشته، داسې چینل نشته چې هغه د پښتو پوره کورس ایز ا پیکیج پریزنټ کی یا هغه سټوډنټانو ته وړاندې کی. نو زموږ مقصد دا دی چې موږ په دې چینل باندې د مقابلې په امتحاناتو کې چې کوم د پښتو کورس دی د هغې پوره یو پیکیج موږ سټوډنټانو ته وړاندې کړی شو او په هغې باندې هغوی تیاري وکړي او بل چېرته د تلو هغوی ته ضرورت پیښ نشي. او د دې چینل چې کوم بله غټه وجه ده هغه دا ده چې موږ په تیرو 15 کالو کې دا خبره نوٹ کړې ده او ابزرو کړې ده، موږ د دې خبرې مشاهده کړې ده چې په بازار کې د پښتو سبجیکټ د تیارۍ دپاره څه خاص مواد نشته. یو یا دوه کتابونه موجود دي او سټوډنټس ټول په هغې باندې ریلای کوي. په بلوچستان PCS کې هم هغه کتاب استعمالیږي او د باجوړ نه واخله د کراچۍ پورې چې کوم پښتون د مقابلې په امتحان کې پښتو ایز ا آپشنل سبجیکټ اخلي، نو هغوی سره د تیارۍ دپاره څه داسې جنون کنټینټ نشته. نو زموږ د دې چینل مقصد دا دی چې موږ سره په کورس کې څومره شعرا دي چې موږ د هغوی د کلام ښایسته ښایسته نمونې په دې چینل باندې وړاندې. د دې نه علاوه د پښتنو په تاریخ، د پښتنو په ولسي ادب او د پښتو په نثر، د پښتو د ژبې په تاریخ، د پښتنو په تاریخ موږ داسې معتبرې حوالې راجمع کړو چې په هغې باندې
د سټوډنټانو مرسته وکړي شي، مدد وکړي شي او هغوی د مقابلې په امتحاناتو کې د نورو ژبو سره سره بالکل په هغه معیار باندې ودرېږي او د هغوی سره مقابله وکړي. دا چینل د چا دپاره دی او کوم خلکو له دا چینل کتل پکار؟ نو هغه طالب علمان چې کوم په سی اس اس کې پښتو ایز آپشنل سبجیکټ اخلي یا په پی ایم ایس کې پی کې پښتو ایز آپشنل سبجیکټ اخلي یا په پی سی ایس بلوچستان کې پښتو ایز آپشنل سبجیکټ اخلي او یا د دې نه علاوه د پښتو سره څومره مینه لرونکي دي د هغوی ټولو دپاره دا چینل دی، هغوی دا چینل کتلی شي. د دې نه علاوه اخیری خبره چې په دې چینل باندې به اول مونږ د پښتو کمپلیټ کورس ایز ا پیکیج دلته وړاندې کوو چې په هغې کې به د پښتو 10 واړه شاعران، د دې نه علاوه د پښتو ولسي ادب او پښتانه څوک دي، پښتو ژبه څومره زړه ده، پښتونولي څه ته وایي، د پښتو نثر، افسانه، ډرامه، ناول، دا ټول کورس به انشاءالله په دې چینل باندې وړاندې کیږي. د دې نه علاوه په دې چینل باندې به مونږ د پاکستان افیرز، د کرنٹ افیرز، د جنرال ساينس اینڈ ابیلیټي، د اسلامیات مختلف قسمه ویډیوز وخت په وخت تاسو سره شیر کیږي. حالات حاضره، کرنٹ افیرز او د پاکستان چې کوم غټ ایشوز دي هغه به ورسره په دې چینل باندې تاسو ته وړاندې کیږي. نو تاسو ټول هغه کسان چې په پښتو کې یا په دې مضامینو کې دلچسپي لري هغه دا چینل ځان سره لایک کړئ، دا سبسکرایب کړئ او زموږ سره اوسئ چې نور ویډیوز تاسو ته براه راست ملاويږي. ډیره مننه.